سلامونه او هرکلی SayerSpeaks یو ځل بیا ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته د یوه نوي لړۍ سکواډ فایل سره تاسو ته راغلی یم. ډېر وخت وشو او دا وخت په دې تېر شو چې د اوسني وخت دپاره څنګه آمادګي ونیسو. د کرکټ نړیوال شل ورځ جام یوازې د ګوتو په شمېر ورځې ورته پاتې دي. د فبروري په اومه په هند او سریلنکا کې پیل کېږي. ډېرې خبرې روانې دي، اخوا دېخوا کیسې روانې دي. څوک د ویزو په اړه باندې غږېږي، ځینې لوبډلې وایي موږ لوبېږو، ځینې وایي نه لوبېږو. خو زموږ دپاره د افغانستان دپاره مهمه دا ده چې د ګرد او خاورو په ځای په میدان باندې خبرې وکړو، د افغانستان په سکواډ خبرې وکړو، د افغانستان په لوبډله باندې وغږېږو او د افغانستان د لوبډلې په قوت، د ضعف په نقطو او په پلانونو باندې خبرې وکړو. افغانستان همدا اوس د ویسټ انډیز پر وړاندې په لوبو بوخت دی. لومړۍ لوبه یې وړمه ورځ په ډېر ښه مارجن باندې وګټله او نن د دوهمې لوبې لپاره میدان ته ښکته شوي دي. او همدا وروستۍ لوبلړۍ ده چې موږ له دې وروسته نړیوال جام ته وځو. دا یو ټیسټ دی، یو داسې موقع ده د افغان لوبډلې لپاره چې کولی شي خپل هغه د ضعف او د قوت نقطې پکې پیدا کړي، کار ورباندې وکړي او د جنرال شاګردان په خپل ټول قوت سره د نړیوال جام میدان ته ښکته شي. خو اصلي پوښتنې دا دي چې افغانستان د چا سره لوبه لري، په کوم ځای کې لوبې لري. افغانستان که وویل شي د مرګ په ګروپ کې دی، یو داسې ګروپ کې چې ډېر غټ ټیمونه پکې دي، د ساوت افریقا او نیوزیلینډ په څېر. د یخک غوندې ټیمونه هم پکې دي لکه کاناډا او د متحده عربي اماراتو ټیمونه چې په کمه سترګه ورته کتل نه دي پکار او پوره تیاری ورته پکار دی. یعنې که هغوی ته هم موږ ورځو باید په پوره تیاري باندې ورشو ورته. اصلا په نړیوال جام کې هېڅ لوبډله باید کمه ونه ګڼل شي. یوه لوبډله چې نړیوال جام ته راځي، په نړیوال سټیج باندې لوبېږي، هغه ته باید په کمه سترګه باندې ونه ګڼل شي. ډېر کله افغان لوبډله چې لوبېږي هغه مقابل لوبډله ډېره ایزي ونیسي، او کله هم چې ته یوه لوبډله ایزي ونیسي هغه کولی شي تا باندې اوورټیک وکړي او تا لاندې کړي. په نړیوال جام کې زموږ دپاره ځینې مثبت ټکي شته دی، ځینې منفي ټکي شته دی. پکې مثبت ټکي دا دي چې زموږ ټول لوبې په یو ځای کې دي، یعنې ټول لوبې زموږ په هندوستان کې دي. د فبروري په 8 باندې موږ د نیوزیلینډ سره په چنای کې لوبه کوو، ورپسې د سویلي افریقا سره موږ په احمدآباد کې لوبه کوو، ورپسې په ډیلي کې د متحده عربي اماراتو او پای کې بیرته د چینای کې د کاناډا په وړاندې باندې لوبېږو. او دا ټول لوبغاړي داسې دي چې یو شمېر افغان لوبغاړو هلته الریډي لوبې کړي دي، دوی بلد دي د کنډیشن سره. او د هند کنډیشن زموږ د لوبډلې لپاره تر ډېره پورې مساعد کنډیشن هم دی. او د سکواډ فایل هدف هم همدا دی. موږ به په سکواډ فایل کې هر لوبغاړی د هغوی د سیالانو د هغه میدانونو په رڼا کې قضوو. عمومي خبرې ډېرې کېږي، په عمومي په لوبغاړو باندې غږېږي، خلک په لوبډلو باندې غږېږي، کمپیریزن هم کوي چې کوم لوبډله څنګه ده، کوم د قوت نقطې لري. مګر په سکواډ فایل کې به موږ په مشخصه توګه په هر لوبغاړي غږېږو، د هر لوبغاړي په کارکردګۍ باندې غږېږو، د هغوی ارزونه به کوو چې د لوبغاړي د قوت نقطې څه دي، د ضعف نقطې څه دي، په تېرو لوبو کې څه کړي دي، ولې ښه نه دي کړي، ولې خراب لوبېدلی دی، ولې ښه لوبېدلی دی. دغه ټول شیان به د عیني شکل تاسو ته وړاندې کوو. تاسې هم راسره په دغه مزل کې مله اوسئ. او چې خبره راته ډېره اخوا دېخوا نه شي، راځئ چې په پیل کې دغه عمومي خبرې هم وکړو. عمومي په دې معنی نه دی چې موږ اخوا دېخوا خبرې کوو، عمومي دا چې موږ د خپل ټول هغه د لوبډلې په کمبینیشن باندې غږېږو چې د افغانستان کوم سکواډ چې اعلان شوی دی، کومه لوبډله چې اعلان شوې ده د نړیوال جام لپاره، په هغې باندې وغږېږو. څنګه لوبډله ده، په هغه پیچونو باندې چې موږ لوبېږو څنګه پیچونه دي، او هغه لوبډلې چې زموږ په مقابل کې لوبېږي څنګه لوبډلې دي. دا مهم پوینټونه دي. مخکې له دې چې موږ د لوبغاړو فایدونو ته ورشو، په دې خبرو باندې هم غږېږو. د چنای لوبغاړی یو سلو لوبغاړی دی، د ورو توپ اچوونکو لپاره ډېر مساعد ځای دی، او که توپ وهونکي چاته هم د زور نه کار والي ښایي سخته خویږي، داسې خویږي چې د فلاپ کېدلو چانس یې هم شته دی. دلته بهترینه نسخه چې ده هغه د پلیسمنټ او روټیشن دی، صبر دی. هر اور ته باید د یو حساب په سترګه باندې ورته وګوري
قمار وهل پکې نه کېږي. هر اور په حساب په ډېر آرام انداز ورپیلوي او په مهارت باندې پای ته رسوي. د احمدآباد لوبغالی چې دی بیا هغه د دې برخلاف باونسي دی او کیری آن کېږي پکې. هلته تیز توپ اچوونکي ښه اغېزه کوي او د شپې ځینې وخت ډیو هلته ولیږي، نو د هدف په تعقیب کې کله چې په چیسینګ کې هلته هم تا ته یو اندازه مرسته درته رسیږي. دلته هم په دې لوبغالي کې هغه د بیک فوټ یا دفاع تخنیکي نظم ډېر مهم دی او که څوک په دې برخه کې په بیک فوټ کې کمزورتیا ولري نو سخته سزا به ورته ورکول کېږي. ډیلي وړوکی میدان دی، د ډیلي بونډریګانې ډېرې کوچنۍ دي، پیچ یې فلیټ دی، خو په ډیلي کې یو بل کار دی. ځینې ورځې پیچ ډېر سلو وي، ځینې ورځې پیچ فلیټ وي. نو هر لوبغاړی چې راځي هغه که بالر وي که توپ وهونکی وي، هغوی باید ژر په هغه لومړیو په بالونو کې باید مطالعه وکړي، ارزونه وکړي د پیچ او د پیچ هغه بیهیو وګوري چې پیچ څنګه برخورد کوي د بال سره او د بیټ سره، او زر د پیچ سره آشنا شي. نو هر لوبغاړی چې زر د پیچ سره آشنا کېږي، زر مهارت ترلاسه کوي، هغه کولی شي چې بریالی شي. او په دې اړه باندې به زموږ لوبغاړو وخت به په دې باندې ارزونې به یې کړي. همداشان به په دې اړه باندې د سویلي افریقا، د نیوزیلینډ، د کاناډا او د یو ای لوبډلو به هم ارزونې کړي. هغوی د افغانستان سیالان دي او افغانستان په کمه سترګه باندې نشي کتلی. د نیوزیلینډ ټیم یو ډېر منظم ټیم دی او هغوی هېڅ داسې کوچنۍ غلطۍ ته هم ځای نه پرېږدي. نیوزیلینډ پر وړاندې په چینای کې افغانستان باید بې ځایه قمار ونه وهي، باید وکټ وساتي، حسابي منډې وکړي، په تول پوره منډې وکړي او یوه معیاري لوبه وکړي. که هر لوبغاړی مسؤلیت واخلي او لوبه په مسؤلیت باندې لاړ شي، نو موږ کولی شو چې په چینای کې نیوزیلینډ ته سردر جوړ کړو. سویلي افریقا بیا د پیس او د بانس او د فیلډینګ په نوم باندې یادېږي. د هغوی فیلډینګ، د هغوی پیس، د هغوی بانس، دا چې دی په نړۍ کې نوم لري. په احمدآباد کې دا زموږ دپاره یو ډېر سخت امتحان دی، ځکه هلته پیجونه هم چې دي د فاست بالینګ دپاره جوړ دي. موږ د سویلي افریقا نه یو بده تجربه هم لرو. په تیر نړیوال جام کې په سیمي فاینل کې ډېره بده ماتې افغانستان ته ورکړې وه او دې ټولو د پښتو باندې د افغانستان دپاره به د احمدآباد لوبه چیلنجوونکي یو ډېر سخت امتحان به وي. بیا متحده عربي امارات یا یو ای که څه هم ډېره غټه لوبه نه ده، لوبډله نه ده او سړی ورباندې حساب نشي کولی، مګر هغه ګوره داسې عادي لوبډله نه ده چې داسې اسانه یې ونیسو. په چیس کې هغوی ډېر ښه چیسینګ کوي، ډېرې لوبډلې یې ماتې کړي دي او په کمو هدفونو کې هم ژوندی ځان ساتلی شي، یعنې کولی شي چې یو لوبډله په خپل بالینګ اټاک باندې راونیسي. نو هلته زموږ دپاره مخکې هم ما د دې یادونه وکړه چې لوبډله باید اسانه ونه نیول شي. هغه که کوچنۍ لوبډله وي، که غټو لوبډله وي، نړیوال جام ته راغلې ده، ستا 2 پوینټونه دي. دا دپاره مهمه دا ده چې لوبه وګټي، 2 پوینټونه واخلي او که ایکسټرا نیټ رن ریټ ته ورباندې جوړولی شي، خو نور لا نور دی. مګر لوبډله باید ایزي وانخیستل شي او لوبډلې دپاره باید هره لوبډله چې وي هغه دپاره ښه امادګي وشي. کاناډا چې ده هغوی فیلډران اتلټیکس دي، ته په وکټو باندې ورسملي او که په کاناډا کې ته سافټ ډسمسل ورکړې نو هلته بیا بیرته د کاناډا په وړاندې نو بیا بیرته راګرځېدل سخت کېږي په شل اوریزه لوبه کې. خو د کاناډا په وړاندې بیا زموږ دپاره یو خوبي دا ده چې دا دلته دویمه لوبه ده زموږ. یو لوبه په الریډي افغان لوبډلې کړي هلته او دا به دویمه لوبه وي، نو تر ډېره د اپیچ سره د لوبغالي سره به بلد دی ورسره او د کاناډا په وړاندې به یعنې هغه کارکردګي به دوی الریډي مخکې به یو ریپیټیشن به یې ورته، یو ریکیپ به یې ورته. خو د دغه ریکیپ او د دې هر څه سره زموږ په ټیم باندې هغه اعتماد او د ټیم د لوبغاړو کمبینیشن چې دی دا هم یو مهمه برخه ده. افغانستان همیش په سپین بال باندې لوبې ګټلې دي او دا ټول نړۍ په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان جادوي سپین د راشد، مجیب، نور احمد او محمد نبي په موجودیت کې هره لوبډله ماتولی شي. په ځانګړې توګه په چینای کې د افغانستان لپاره یو پرډایز دی، یو بهترین موقعیت دی او د یو امتیاز په شکل باندې موږ حسابولی شو. خو یوه جدي خبره دا ده کله چې ته د مخالفې لوبډلې سره مخ کېږي او هغوی ستا په لینت باندې پوهېږي، ستا په سټرینث پېژني چې ستا د سپین بالینګ ستا د قوت نقطه ده،
هغوی دفاع کوي، دفاعي لوبېږي، منډې بندېږي، تر یو وخت پورې ته منډې بندېږي او هغوی کوشش کوي چې یو بل بالر بیا اټاک ورباندې وکړي. نو یوازې د منډو درول مهم نه دي په شل اوریزو لوبه کې، بلکې ویکټ هم اخیستل پکار دي. که یوازې منډې بندې کړي، لویې لوبډلې په هر ځای کې کولی شي چې هغوی ځان خلاص کړي او یوه نوې لاره پیدا کړي. او دا مهمه نقطه ده په چنای کې چې باید دې ته پام وشي، یعنې یوازې د منډو په درولو باندې اکتفا ونه شي، د ویکټو پسې هم تګ پکار دی. بله مهمه خبره چې ده هغه زموږ الراونډران دي، محمد نبي، عظمت، ګلبدین، خپله راشد خان، دا هغه لوبغاړي دي چې په نړیوال جام کې د طلا حیثیت لري. ځکه که پلان بدل شي، یو لوبغاړی انجور شي یا د یو لوبغاړی ښه نه چلېږي، نو د ریپلیس لپاره یې مونږ یو ښه بیک اپ لرو او حسابي لوبغاړي لرو چې هغوی کولی شي په خپل وخت کې ښه کارکردګي وکړي او مسؤلیت ادا کړي. خو شرط چې دی، شرط د هر لوبغاړي لپاره د هغه رول پېژندل دي. په افغانستان لوبډله کې متاسفانه له ډېره لومړي سره دا غټه مشکل او غټه ستونزه ده پکې چې رولونه پکې نه دي معلوم. یو څوک الراونډر دی په 1 ډاون باندې راوځي، یو څوک چې دی بیټسمین دی په 8م پوزیشن باندې راوځي. ډېر دغه پوزیشنونه چې دي او رولونه د لوبغاړو دا منظم نه دي چې دا باید منظم شي او په دې باندې کار وشي. خو مهمه برخه چې ده هغه د افغانستان میډل آرډر دی چې دا د افغانستان لپاره د یو ناسور زخم په توګه باندې دی. په همیشه د افغانستان لوبډله خلاف کېږي، ماتېږي، د میډل آرډر په وجه باندې ماتېږي. ځکه چې که لومړي لوبغاړو ورته منډې وکړلې، بس هغوی بېغمه چې زه ښه دي منډې راته راغلي دي. مګر که لومړي لوبغاړي اوپنران آوټ شول، وروسته بیا د حساب کس نه وي چې هغه ودرېږي، لوبه وغځوي، منډې وکړي او سټرایک روټیټ کړي. او دا د افغانستان لپاره تر ټولو هغه خطرناکه نقطه ده چې ټولې لوبډلې په دې باندې پوهېږي، په دې باندې کار کوي او هغوی غواړي چې اوپنران زر تر زره د میدان نه لرې کړي، څو د افغانستان هغه کمزورې برخه راشي او هغوی لوبه په خپل طرف باندې واړي. او د دې موضوع دپاره د افغانستان کرکټ بورډ، جهانګیر راشد خان ټولو به فکر کړی ورته همدا وجه ده چې په ټیم کې د درویش رسولي ځای جوړ شوی دی، راغلی دی په تېره لوبه کې بهترینه کارکردګي وکړه او هغه رول چې دی باید ولوبوي، انکرینګ رول د آینده دپاره د افغانستان په میډل آرډر کې هغه یې ثابت کړ. د ده دغه پوزیشن، د ده دا راتګ او همدا ځای د ده لپاره، یعنې په شل اوریز لوبو کې دا باید دلته د دیوال حیثیت ودرېږي، کله چې ورته ضرورت شي باید ویکټ وساتي، لوبه هم روانه وساتي او پرې نه دي چې ویکټ سر په سر ویکټ وغورځي. او دا چې ما مخکې د ویکټو د غورځېدلو خبره وکړله، ګوره ویکټ مقابل لوبډلې چې دي هغوی به د هغوی ټول فوکس په ګربز صدیق اتل باندې او په ابراهیم زدران باندې وي. دا درې لوبغاړي به د هغوی دپاره ټارګېټ وي چې په دوی کې د دوی اوپننګ مات کړي. او متاسفانه ګربز د تیر یو کال راهیسې هیڅ په ټچ کې نه دی. په تیرو 10 لوبو کې یوازې د هغه غټې منډې چې دي فکر کوم 3 نوي دي که 15 نوي منډې یې کړي دي چې د هغې نه راوروسته اکثره لوبې د هغه چې دي حتی د 100 نه سټرایک ریټ کم دی. په شل اوریزو کې د 100 نه سټرایک ریټ کم، یعنې خودکشي ده. د صدیق الله اتل په تیرو 10 لوبو کې یوازې د هانګ کانګ په وړاندې 50 وهلې، د 22 دي که 23 منډې یې کړي دي. له هغه راویخوا ټولې لوبې د صدیق الله اتل چې دي د 100 سټرایک ریټ نه ښکته دي. د اوپننګ دپاره د 100 سټرایک ریټ په شل اوریزو کې سټرایک ریټ ډېر میټر کوي او ډېر مهم دی. ته باید سټرایک ریټ ستا د 100 نه بهر وي. که ته په 50 بالو ته ودرېږي او تا 30 منډې کړي نو تا خو خپله لوبډله تباه کړه. خو خیر په دې باندې وروسته بیا غږېږو چې د لوبغاړو فایلونو ته ورشو، بیا د هر لوبغاړي په کارکردګۍ باندې به په ځانګړې توګه باندې غږېږو. مګر په دغسې حالاتو کې چې دی چون ابراهیم ماشاءالله ډېر ښه روان دی، 4 پرلپسې 4مه لوبه ده چې دا 50 وهي او په داسې حالاتو کې پریشر هم په ابراهیم باندې راځي او ابراهیم بیا یوازې ځان باندې نشي کولی چې ټوله لوبه هره لوبه ابراهیم درته وګټي، ځکه په یو کس باندې نشي کولی چې ټول مسؤلیت پر باندې واچوي. هر لوبغاړی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. او یوه بله موضوع چې زما له یاده ونه وځي هغه د افغانستان د فاست بالینګ کمې نرخ یا په حساب باندې خرابوالی دی.
دلته د فورم ستونزه هم ده، فضل حق په فورم کې نه دی، د تجربې خبره هم ده، که عبدالله دی که ضیاء الرحمن دی، دواړه دومره په فورم کې نه دي، او دا درې واړه موږ سره چې دي هغه پراپر فاست بالران دي. فرید ملک راځي د هغه نه دومره تمه نشي کېدلی. نوین ته ډېره تمه وه، خو نوین متاسفانه چې د لوبډلې نه بهر شو، او دا به د سویلي افریقا په وړاندې موږ ته یو چالش وي موږ ته. نو خو بیا پکار ده چې دې برخې ته فکر وشي، په لاین او لینث باندې لوبغاړو ډېر کار وشي. تېره لوبه کې د ضیاء الرحمن لاین او لینث اصلا د یو پراپر بالر نه و. وګورو چې په نننۍ لوبه کې په نورو لوبو کې څنګه ثابتېږي، چانس ورته ورکوي که نه یې ورکوي. عبدالله راځي د هغه په ځای باندې، مګر دوی دواړه دومره تجربه نه لري چې حساب ورباندې وشي. او کوشش وشي چې اسانه منډې ورنه کول شي. د فاست بالرانو لپاره مهمه خبره دا ده، او هغه بیا بیرته که راځو په لاین او لینث باندې راځي چې که ستا لاین او لینث صحیح یې، ته په ښه ریدم باندې او ته بالو کې نو اسانه منډې نه ورکوي، او کله چې اسانه منډې درېږي مقابل لوبډله تر فشار لاندې راځي. نو دا یعنې دا خبرې که راټولې کړو، افغانستان په ټوله کې یو ډېر برابر سکواډ دی، یو ښه سکواډ دی، او چیلنجینګ سکواډ دی چې کولی شي نورو لوبډلو ته سرخوږی جوړ کړي، ماتې کړي او د دویم پړاو دپاره لاړ شي. خو څو یادولې دي، څو خبرې دي چې دې ته باید د افغانستان لوبډله باید ورته پوره پام وکړي. په پاور پلی کې باید ثبات وي، وکټ یې وساتل شي. اول 12 بالونه ډېر مهم دي چې په اول 12 بالونو کې باید وکټ ورته کول شي، او دې تر څنګ منډې هم وشي، په سټریک ریټ باندې کار وشي. او سټریک ریټ باید د اوپنرانو بهترین سټریک ریټ وي، نه دا چې ته په 90 سټریک ریټ باندې یا سټریک ریټ باندې یا 50 سټریک ریټ باندې اوپننګ کې. دغه شان میډل اډر باندې فوکس پکار دی چې هغوی باید لوبه تر وروستیو 15 اورو پورې لوبه ورسوي، د هیټرانو لپاره یو ښه پلیټفارم ورته برابر کړي چې هیټران کله راځي. افغانستان بیا داسې هیټران لري، که نبي دی که عظمت دی که ګلدین دی که خپله راشد دی، هر یو کولی شي چې تا ته یو کمیو درته وکړي، یو په 10 بالونو درته 30 منډې وکړي، ټارګېټ یو ځای ته ورسي. او درېیمه او اساسي نقطه چې ده هغه د تیزې توپ اچونې، د فاست بالینګ لاین لینث او د اسانه یا د کوچنیو منډو ودرول دي. که تاسې په دې اړه باندې پوښتنه، نظر، نیوکه لرئ، کولی شئ چې موږ سره په کمنټ کې را سره شریکه کړئ. راتلونکې خپرونه کې به په هغې باندې هم بحث وکړو، ستاسو هغه پوښتنې چې دي په هغې باندې به هم خبرې وکړو. او په راتلونکې خپرونه کې لکه څنګه چې ما په پیل کې وویلې، د لوبغاړو فایلونو ته ورځو، او لومړی فایل د صدیق اتل خلاصو. چینای کې به څومره اغېزمن دي، د فشار لاندې د هغه لپاره کوم انتخابونه دي، وروستیو لوبو کې څه کارکردګي کړې ده، څه یې زده کړي دي، اوس په کم حالت کې دی، او دا شان نورې سلګونه پوښتنې چې تاسو سره دي، دا ټولې به راتلونکي سکواډ فایل کې انشاءالله حتما تاسو سره شریکوو. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم. لایک سبسکرایب هېر نه شي. ښه د باد او خوشحاله اوسئ.